وایي چې یو هلک د خواښې کره تللی و که نه چې د خواښې کره تللی و نو خواښې ډېر زیات قدر عزت کولو د هلک دا سپینې چشمې هم لګولې وې او پینټ شرټ هم اچولی و که نه نو هغه خواښې به وله کله چرګ راوړو او کله به یې وله چای راوړه او کله به یې وله بیکري راوړه او کله به یې وله څه راوړل که نه ډېر قدر عزت یې شروع به د هلک هم وایي چې یاره واقعي چې ډېر ښکلې ځای کې راله مور او پلار رشته کړې ده به دا دې خواښې کره ناست دی نو بس په اخر کې نه دی هغه خواښې بس هر څه چې پرې وخوړل چې ښه ټیټ یې پرې هر څه وخوړل که نه نو بیا دا خواښې ورته وایي که نه چې بچیا ماشاءالله ډېر ښکلی مې ډېر زیات ښکلی خو دا راته ووایه چې ته څه کار ژوند کوې که نه نو هغه خواښې لږه ساده غوندې کې وه نو هغه خواښې ساده غوندې کې وه نو هغې ورته وایي چې بچیا ته څه کار ژوند کوې که نه کار ژوند راته خپل ووایه چې څه کار ژوند کوې نو د هلک ورته ووایي چې د ادې یا ترورې زه خو سپینر بالر یم وایي چې یو هلک تازه تازه واده کړی و چې تازه تازه یې واده کړی نو هغه خپله ښځه نه ده د مور کره بوتله چې د مور کره یې بوتله شپوله یې بوتله نو بس هلته چې ورسېدو نو هغوی پې چای مو وڅښله او ښه مزېدار به چې څنګه یې چای وڅښله نو د هلک د خپلې خواښې ته وایي چې ترورې بس زه به لاړ شم او هلته کور کې هم څوک نشته او مور او داجي راته وایي چې بیا ځان راورسوه که نه نو هغه خواښې ورته ووایي چې نه بچیا بس ناوخته دی او نن دلته ایسار شه نو څه کوې چې ځې که نه هغه ورته وایي چې نه کور کې مې سوال جواب کړی چې زه به واپس راځم نو دې خواښې ورته وایي چې بچیا زه به ټلیفون وکړم مور ته دې چې یاره بس هغه نن دلته ایسار دی خو ده ورته وایي چې نه ځمه که نه نه ایسارېږم ځمه نو په دغه کې ورته دې خواښې وایي چې بچیا ایسار شه ښه ښکلی کورنی چرګ نه دی هغه به د لالال کړم او په سوچه غوړو کې به دله سور کړو او وبه یې خورې که نه نو دې زوم یې ورته ووایي چې نه خواښې به وي بس زه ځمه که نه او دې فضول تاوانونو ته ضرورت نشته داسې فضول تاوانونه مه کوئ که نه نو په دغه کې ورته دې خواښې وایي بچیا دې کې د تاوان څه خبره ده وایي موږ به خیر دی داسې وګڼو چې دا چرګ چېرته ګیدړو خوړو